شاهد افریدي دوه مخی او منافق وبلل شو. د پاکستان د ملي لوبډلې پخوانی کپتان او سټار الراونډر شاهد افریدي چې د بومبو مفریدي په نامه هم پیژندل کیږي په دې ورځو کې د ټولنیزو رسنیو هدف ګرځیدلی. شاهین افریدي په ویټالیټي پلاس سیالیو کې وړمورس ستره کارنامه وکړه. هسې خو شاهد افریدي وخت ناوخت د خپلو څرګندونو له امله تل د شخړو او تورونو قرباني کیږي، مګر دا ځل ټولنیزو رسنیو هغه د دوه مخیتوب او منافقت لپاره حیران کړی دی. کیسه څه داسې ده چې هغه شاهد افریدي چې حتی یوې ښځې ته یې د لاسونو ورکول نه خوښول، اوس د یوې میرمنې په لاسونو سره خپل میک اپ کوي. د هغه دغه اقدام د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو لخوا د منافقت په توګه په طنزونو وستایل شو. یو د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي محمد بلال لیکلي دي چې شاهد افریدي هم د منافقینو له هغې ډلې سره تړاو لري چې د کیمرې په مخ کې یوې ښځې ته لاسونه نه ورکوي او له بلې خوا د پردې تر شا هرې ناروا ته جواز لري. له یوې خوا خلکو هغه د کیمرې مخې ته له یوې ښځې سره د لاسونو نه ورکولو او د کیمرې تر شا د ښځې په لاسونو میک اپ کولو او خپل مخ د هغې په لاسونو لمس کولو سره هغه دوه مخې بللی، خو بل لوري ته ځینې مینوالو د هغه کلک ملاتړ کړی دی.